او چې کله بچو له خزي کوي کنه کوشش کوي د حسن نه د مال نه د جمال نه د هر سنه مخ کې د غجنې دینداری ګوري ښا چې حالانکه حدیث کې سرور شیان رسول الله خود لیدي چې مثال لغه حسن ته وګوري دغه مال ته وګوري دغه نسب ته وګوري او دغه دینداری ته وګوري خو په ټولو کې بهتره چې دغه دینداری ده ښا چې دیندار نو صاحب خیل ساتي ساده بچي بم خیل ساتي ستاد عزت بم خیل ساتي ساده ابرو بم خیل ساتي بدامني بد اخلاقی بم نه کوي او چې هر څومره خیسته شي او تام شرمي او ځانم شرمي نو دی خایس نه بدرنګواله خنه دی د سی خایس ته په تو په ولګي د سی خایس ته په اور پسې شي چې هغه نه د خاون خیل ساتي او نه د سخره او نه د خواخي او نه د ترا او نه د قوم او د نسب په داسې خایس کې چې هغه تام شرمي او ځانم شرمي قومم شرمي دی خایس نه دا خره چې یو بدرنګ خزه وکا یو بیکا اے شل په خپو باندې وکا ګوډه پلاسونو باندې وکا خود سي خزه مکه و چې اغا استاد عزت او استاد ابرو خیل نه ساتي د ټولو نه اول چې د خزي انتخاب کوي د دینداري انتخاب ولو کوي